منظور پښتین د پاکستاني پوځ او حکومت پر ضد لشکر تیار کړ. منظور پښتین پر ټولو پښتنو غږ کړی چې تیار سئ او دا ځل به پنجابي حکومت ته غږ ماتونکی ځواب ورکوو. دا چې منظور پښتین نور څه ویلي، هغه څنګه او ولې د پاکستاني حکومت پر ضد جګړه اعلان کړه او منظور پښتین د افغان حکومت څخه کومه مرسته غوښتې، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پښتین پاکستان ته وایي خپله خاوره نه در پرېږدو، د پښتنو تګ در سره نه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ رهبر منظور پښتین په یوه تازه وینا کې پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې نور د پښتنو تګ ورسره نه کیږي. نوموړي دا هم ویلي چې پښتانه د پاکستان له اوسنیو سیاستونو سره نور دغه هیواد سره تګ نسي کولی. ښاغلي پښتین د خپلو خبرو په یوه برخه کې ویلي زه د پاکستان ریاست چارواکو ته هم وایم داسې ښکاري چې زموږ او ستاسو نوره ونه سوه، داسې ښکاري نور دغه حالات چې تاسو جوړوئ پښتانه نور له تاسو سره په دې شرایطو تګ نسي کولی. نوموړی پښتنو ته په خطاب کې وایي حوصلې به نه بایلئ، همت به نه بایلئ، 100,000 سرونه قربانوو خو دا وطن ورته نه پرېږدو، دا خپله خاوره ورته نه پرېږدو. پښتین همداشان د اکتوبر په 11 د پښتنو د قومي عدالت جرګې د بللو اعلان کړی او ویلي چې د پښتنو لږ تر لږه 40,000 استازي به پکې د پاکستان د سیاستونو او خپل وضعیت په اړه خپلې پریکړې کوي. هغه په یوه وینا کې پاکستان ته ویلي چې پر پښتنو یې شل ګزاره کړي، خو دا ځل به پښتانه منسجم او داسې یو ګزار وکړي چې د پښتنو تاریخ او برم به ور په یاد کړي. پاکستاني رسنیو د منظور پښتین پر دغه وینا هم د تل په شان بندیز لګولی او هم یې د ګیلمن وزیر د شهادت اړوند ټول خبرونه او اعتراضات نه دي رسنیز کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.